السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه و. نننۍ ویډیو کې موږ سره دا طریقه ښیو چې موږ څنګه د فیسبوک، ټیک ټاک، همداسې یوټیوب یا انسټاګرام ویډیوګانې ډېر په اسانه طریقې سره ډاونلوډ کړو. نو په نننۍ ویډیو کې موږ سره سټپ بای سټپ طریقه درښیو. فرسټ اف آل چې کله هم څه فیسبوک ویډیو خوښ شي هغه ډاونلوډ کوه، همداسې ریل ویډیو وي، همداسې هم فیسبوک ویډیو وي. نو کومه ویډیو هم ډاونلوډ کوئ هغه بره به 3 ډاټ آپشن وي، 3 لکیرې وي، 3 ټکي وي. نو په دغه باندې به کلیک وکړو. چې کله څو په دغه باندې کلیک وکړو لاندې به رامنځته کتلی شو کاپي لینک آپشن دی، نو لینک به یې کاپي کړو. چې کومه ویډیو هم ډاونلوډ کوو نو هغه لینک به څو په دې طریقې سره کاپي کړو. چې کله لینک کاپي شي داسې نه به بیک شو، کوم موبایل کې کوم کروم براوزر دی، ګوګل دی، نو په هر موبایل کې وي دا انټرفیس کتلی شو. نو د کوم ګوګل براوزر دی کروم، نو په دغه باندې به کلیک وکړو. چې کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړو نو په دغه کې به تاسو بره سرچ کړو فیسبوک ویډیو ډاونلوډینګ. همداسې تاسو ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډ کوو، صرف نوم به ورته چینج کړو ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډینګ. همداسې یوټیوب ډاونلوډ کوو، صرف نوم یې ته چینج کوو یوټیوب ویډیو ډاونلوډینګ. دا به تاسو سرچ کوو فیسبوک ویډیو ډاونلوډینګ. چې کله تاسو سرچ کوو تاسو ته به ډېر ښه لینکونه اوپن شي. نو په هغه کې کوم یو لینک وي په هغه باندې به ورته کلیک وکړو. دا سرچ کوم. چې کله تاسو دا سرچ کړئ نو تاسو کتلی شئ موږ سره ډېر ښه ویبسایټونه لینکونه اوپن شول. دا کې کوم د فرست نمبر لینک دی نو زه به دا باندې کلیک کوم. همداسې سیکنډ دی دا ټولو کې ډاونلوډ کېږي. کوم د فرست نمبر لینک دی زه به دا باندې کلیک کوم. چې کله څو دا باندې کلیک وکړو کومه لینک کپي کړی نو هغه به دلته باکس وي پیسټ آپشن وي، نو په هغه کې به یې پیسټ کړو. دا کوم د شنه لیکر دی فیسبوک ویډیو ډاونلوډ، نو په دغه باندې به کلیک وکړو. چې کله څو په دغه باندې کلیک وکړو دا کوم د پیسټ ویډیو یو آر ایل دا به لینک پیسټ کړو. او پر ډاونلوډینګ به سب کوچ کې ډاونلوډینګ شنه لکیر کوم آپشن دی نو په دغه باندې به کلیک وکړو. چې کله څو په دغه باندې کلیک وکړو هلته به ورته لږ ویټ وکړو، لوډ سټارټ دی. چې کله د لکیره پوره شي لاندې به سکرول ډاون کړو، هلته به ډېر آپشنونه شو شي. دغه کې ایچ ډي کې ډاونلوډ کوو، همداسې MP4 کې ډاونلوډ کوو، کوم سایز دی علامه محمد ډاونلوډینګ آپشن دی شنه لیکل دی، نو په دغه باندې به کلیک وکړو. هلته به تاسو ته یو ایډ شو شي، کوم د ایډز ختمېدلو لپاره را کراس آپشن دی، پر اکاونټ کې کراس آپشن لیدلی شو. چې کله هم تاسو ته ایډ ضرور شي نو پر اکاونټ کې به کراس آپشن وي، نو په دغه باندې به کلیک وکړو دا به ختم شي. موږ سره ویډیو چې کوم دا ډاونلوډ شوله بره یې کتلی شو کمپلیټ شوله، ځکه چې دا وطن هسې ګټه ویډیو وه. همداسې ټیک ټاک ویډیو چې کومه ویډیو هم څه خوښه شي لاندې شیر آپشن کتلی شو، پر شیر آپشن باندې به کلیک وکړو. دلته به کاپي لینک آپشن وي، لینک به کاپي کړو. لینک به کاپي کړو، همداسې کروم براوزر ته به واپس ولاړ شو. دلته به سرچ کړو ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډینګ. مو فیسبوک سرچ کړی همداسې اوس ټیک ټاک. دلته به لینک پیسټ کړو، پر ډاونلوډینګ باندې کلیک وکړو. دلته که دا هیشټیګ هر څه هم کاپي کولی شو. همدلته کوم لاندې وټ آوټ واټرمارک کوم آپشن دی نو په دغه باندې به کلیک وکړو. ایډز به یې کاټ هم کړو. چې کومه دا ویډیو سره ډاونلوډ کړو دا کوم واټرمارک ته چې اپلوډ کړی هغه نامه به نه شو کوي. چې په دا طریقې سره څه ډاونلوډ کړو نو هغه نامه به نه شو کوي. همداسې یوټیوب ویډیو څه خوښه شي کوم د 3 ډاټ آپشن دی نو په دغه باندې به کلیک وکړو. لاندې شیر آپشن دی نو پر شیر باندې به کلیک وکړو. دلته کاپي لینک آپشن دی، لینک به یې کاپي کړو، لوډ به شو کروم ته. کروم کې به سرچ کړو یوټیوب ویډیو ډاونلوډینګ. همداسې انسټاګرام والا څه ډاونلوډ کوو انسټاګرام ویډیو ډاونلوډینګ. چې کوم پلیټفارم والا ډاونلوډ کوو نو هغه نوم یې ایډ کوو ویډیو ډاونلوډینګ، دا به سرچ کوو. سو کتلی شو ډېر ویبسایټونه به اوپن شي، په یو باندې کلیک وکړو، لینک یې پیسټ کړو. همداسې په ایچ ډي کې ډاونلوډ کوو یا MP4 کې کلیک په وکړو ډاونلوډینګ باندې. نو موږ سره ډاونلوډ سټارټ شو، بره کتلی شو. نو په دې طریقې سره که ویډیو خوښ شي ضرور در سره لایک او مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړو.